دلته یو ډم څه په ادا او په هنر یادیږي، هلته زما د قوم بچی په دهشتګر یادیږي. زه ورته یم چې اغیاره سوچ بدل که ګورې، زه ورته یم چې اغیاره سوچ بدل که ګورې. راشه پښتون زما د ملک لکه د انور یادیږي. زما ځوانان خو د غفلت په خوب وده پراته دي، چاته امید کې شو چې بیا به سکندر یادیږي. ولې خلک لاړلو دولت پسې نه ګوري، انسان خو بس پیسه ګوري. دغلته د دوو کسو جګړه شي، دلته یو شپېته یې تماشه ګوري. ولې مو ضمیر او احساس ختم کړو، ولې بې ضمیره ژوند هغه ګوري. اول په بې رحمۍ سره یې قتل کړي، بیا ورله سبا له جنازه ګوري. ته خو په ما اوس مین شو یاره په ما ګرانه، زه دې هم پخوا ویستې راکاره په ما ګرانه. ریبار دې راپخلا کړو د انعام قابلې، ریبار دې راپخلا کړو د انعام قابلې. احسان به دې منمه زه ریباره په ما ګرانه. زه سوری سوری یم او ګرځمه، مړو کې ژوندی یم او ګرځمه. هغسې ګریوان مې سری سری دی، هغه لیونی یم او ګرځمه. بسم الله الرحمن الرحیم. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری محمد عادل غمګین. دا زموږ دویمه ویډیو شروع ده چې موږ تاسو ته خپل اواز د شاعرۍ په ترو باندې در رسو او امید ساتو چې ستاسو به خوښ شي. نو ټایم به مو نه ضایع کوم، غزل به درته ویم چې دلته یو ډم څه په ادا او په هنر یادیږي، دلته یو ډم څه په ادا او په هنر یادیږي، هلته زما د قوم بچی په دهشتګر یادیږي. دلته یو ډم څه په ادا او په هنر یادیږي، هلته زما د قوم بچی په دهشتګر یادیږي. زه ورته یم چې اغیاره سوچ بدل که ګورې، زه ورته یم چې اغیاره سوچ بدل که ګورې. راشه پښتون زما د ملک لکه د انور یادیږي. پښتونه یو شی اتفاق کې به کامیاب اوسئ، پښتونه یو شی اتفاق کې به کامیاب اوسئ. څوک چې غدار شي ناکام او بدتر یادیږي. دلته کې هر چا خپل وسه د بل خپې وخلي، دلته کې هر چا خپل وسه د بل خپې وخلي. وي دوکباز خو په نامه حاجي اکبر یادیږي. مونږ هجوم یو نامه مو ځان نه قوم ورکړې، مونږ هجوم یو نامه مو ځان نه قوم ورکړې. قوم هغه و چې تاریخ کې لروبر یادیږي. مونږ هجوم یو نامه مو ځان نه قوم ورکړې، قوم هغه و چې تاریخ کې لروبر یادیږي. زما ځوانان خو د غفلت په خوب وده پراته دي، زما ځوانان خو د غفلت په خوب وده پراته دي، چاته امید کې شو چې بیا به سکندر یادیږي. صرف نامه د مسلمان د نور شک کې یم غمګینه، صرف نامه د مسلمان د نور شک کې یم غمګینه. تاریخ کې ګوره مسلمان خو د بدر یادیږي. صرف نامه د مسلمان د نور شک کې یم غمګینه. تاریخ کې ګوره مسلمان خو د بدر یادیږي. زما ځوانان خو د غفلت په خوب وده پراته دي، چاته امید کې شي چې بیا به سکندر یادیږي. دغه یو غزلو احساسي شانتې و. کله کله د خپل قوم ته د خپل اولس ته په سوچ کې لاړ شم چې څه کول غواړي او څه به کېږي. نو هغه احساسات او جذبات مو تاسو ته د شعر په شکل کې در وړاندې کړل. امید ساتم چې تاسو به ترې خوند اخیستی وي. چې یو غزل درته بل ویمه، داسې زموږ د معاشرې عکاسي شان پکې پرته ده چې زه چې ورته نه ګورم نو ښه ګوري، زه چې ورته نه ګورم نو ښه ګوري، خو زه چې ورته وګورم بیا نه ګوري. زه چې ورته نه ګورم نو ښه ګوري، خو زه چې ورته وګورم بیا نه ګوري. ولې خلک لاړلو دولت پسې نه ګوري، انسان خو بس پیسه ګوري. ولې خلک لاړلو دولت پسې نه ګوري، انسان خو بس پیسه ګوري. دغلته د دوو کسو جګړه شي، دلته یو شپېته یې تماشه ګوري. دغلته د دوو کسو جګړه شي، دلته یو شپېته یې تماشه ګوري. ولې مو ضمیر او احساس ختم کړو، ولې بې ضمیره ژوند هغه ګوري. ولې مو ضمیر او احساس ختم کړو، ولې بې ضمیره ژوند هغه ګوري. اول په بې رحمۍ سره یې قتل کړي، بیا ورله سبا له جنازه ګوري. اول په بې رحمۍ سره یې قتل کړي، بیا ورله سبا له جنازه ګوري. د کلي نه یې وباسي چې ډمه ده، د کلي نه یې وباسي چې ډمه ده. هلته په بازار کې مجره ګوري. پردی چې بې نقابه کړي خوشحاله شي او خپله په مخ باندې پرده ګوري. پردی چې بې نقابه کړي خوشحاله شي او خپله په مخ باندې پرده ګوري. اول ورله غمګین تارونه وچړي، بیا پکې دننه رنګینه ګوري. اول ورله غمګین تارونه وچړي، بیا پکې دننه رنګینه ګوري. ولې مو ضمیر او احساس ختم کړو، ولې بې ضمیره ژوند هغه ګوري. نو دغه یو غزلو، دا هم د احساساتو نه ډک غزلو د دې معاشري عکاسي پکې کېږي چې موږ خپل ځان دپاره څه سوچونه کوو او د بل انسان دپاره څه سوچ کوو. نو
که موږ دا دواړه یو ځای کړو نو ډېر زیات فرق به پکې راته راشي. هغه هوښیاران کسان وایي که نه وایي موږ د خپل ځان دپاره ټول نه هوښیار وکیل یو، د بل دپاره د ټول نه هوښیار جج یو. نو داسې نه دي کول پکار، بس هر ځای کې جایز او ناجایز ته کول کتل پکار دي. داسې نه چې موږ هم په غلطه یو او بل انسان ټیک دی خو بیا هم موږ د ځان سیټ کوو، هسې نه وایي موږ به د خلکو مخکې بې عزته شو، بې شرمه به شو. نو نه دا سوچ نه دي کول پکار. خیر د هغه څه وخت کې چې ګوره انسان خپله غلطي ومني چې یا ما را کار کړی یار بس خفه نه شي، نو دومره بدنامي پرې رچا ونه شي بس هلکه خلک وایي غلطي کړې ده ومنلی. خو چې کله موږ غلطي کړې وي او موږ ته پته وي چې دا ماهمه کس صحیح دی او بې ګناه دی او بیا هم موږ قرآنونه او قسمونه خورو چې نه ما څه نه دي کړي، ما څه نه دي کړي، او بیا وروسته ښکاره شي چې او په ما هماغه دا غلطي کړې وه، نو هغه وخت بیا سړي ته ډېر زیات شرمندګي محسوسېږي او د خلکو مخکې بې شرمه شي چې وګوره په دروغ قرآنونه قسمونه خوړل. نو د هغې نه مخکې موږ له کول پکار دی چې خپله غلطي ومنو، په هغې باندې پښیمانه شو او خبره حد ته ونه ځو چې قرآن قسم ته راشي او شر او فساد جوړ شي. نو شعرونه به درته وایم چې روماني صاحب یو څو شعر دي، احساسي خو مې ته ډېر وي که نه، نو شعرونه ته وایم روماني یو څو شعر دي چې ته خو په ما اوس مین شو یاره په ما ګرانه، ته خو په ما اوس مین شو یاره په ما ګرانه، زه دې هم پخوا ویستې را کاره په ما ګرانه، ته خو په ما اوس مین شو یاره په ما ګرانه، زه دې هم پخوا ویستې را کاره په ما ګرانه، رهبار دې را پخلاکو د انعام قابلې، رهبار دې را پخلاکو د انعام قابلې، احسان بنې منمه زه رهباره په ما ګرانه. یو څو نور شعرونه دي چې په زړه سورې سورې یم او ګرځمه، په زړه سورې سورې یم او ګرځمه، مړو کې ژوندی یم او ګرځمه، په زړه سورې سورې یم او ګرځمه، مړو کې ژوندی یم او ګرځمه، هغسې ګریوان مې سري سري دی هغه لیونی یم او ګرځمه، هغسې ګریوان مې سري سري دی هغه لیونی یم او ګرځمه، پیسه چې وه یاران به وو خپلوان به وو اوس په دغه ټولو کې پردی یم او ګرځمه، پیسه چې وه یاران به وو خپلوان به وو اوس په دغه ټولو کې پردی یم او ګرځمه، زه به هم کامیاب شم او خان به شم، زه به هم کامیاب شم او خان به شم، صبر شه وړوکی یم لالی یم او ګرځمه، پیسه چې وه یاران به وو خپلوان به وو اوس په دغه ټولو کې پردی یم او ګرځمه. دغه یو څو شعرونه وو مرګو ته امید لرم چې تاسو به ترې ښه خوندونه اخیستي وي. روماني شعرونه خو ما خو ډېره شاعري چې کوم دی روماني کړې ده، خو اوس دا یو څو ورځې وشوې چې د خپل قوم او ولس ته په سوچ کې تللی یم چې څه کول غواړي او څه به کېږي او دوی څه کوي. نو هغه احساسات موږ ته وایو چې د شعر په شکل کې خپل پښتنو وروڼو ته ډالۍ کړو او هغوی پرې عمل وکړي. موږ به کوشش کوو چې په خپله هم پرې عمل کوو او بلکې د غلطو کارونو منې کوو، په خپله هم ځان منې کوو او ښو طرف ته رابلو. نو یو ښه یو کوشش مو شروع کړی دی چې خپل اواز ټولو پښتونخوا کې ورسوو او کو بهر ملک وي مسافر وي هغوی ته هم زموږ د اواز ورسي. نو په هغې کې به موږ ستاسو مدد هم غواړو، تاسو پکې ځان سره شریکوو او انشاءالله په را روانه ویډیو کې ملاویږو له خیره سره. په هغه پورې په لوی الله مو سپارم. د خدای په امان.